د ټیسټ لوبې لومړۍ ورځ د افغانستان بیکاره توپوهنه او د لوبډلې جوړښت. افغانستان او ایرلنډ نن د ټیسټ لوبې لومړۍ ورځ ولوبوله. د لوبې په چا افغانستان وګټله او لومړۍ یې توپوهنه غوره کړه. افغان لوبډلې په بیکاره ډول توپوهنه وکړه او په ډېرو کمو 155 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یوازې دوه لوبغاړو ابراهیم ځدراڼ او کریم جنت د افغانستان لپاره ډېرې منډې جوړې کړې. تر ټولو بنسټیزه نیوکه د افغان لوبډلې پر جوړښت ده چې د ځینو لوبغاړو له لوبېدو یې مینوال راضي نه دي او پر دې خواشیني دي چې ولې د مستحقو او وړ لوبغاړو پر ځای غوره کړي. له دې ډلې یو نورعلي ځدراڼ دی چې د سریلانکا پر وړاندې لوبه کې هم موقع ورکړل شوې وه. نورعلي ځدراڼ په دې وروستیو کې په کورني کرکټ کې ښه نه دی ځلېدلی او حتی په 5 ډېرو منډو جوړونکو لوبغاړو کې هم نشته، خو لوبډله کې ځای ورکړل شوی. بل د دې ترڅنګ د افغانستان په کورني، نړیوال او ځانګړې توګه ټیسټ لوبو کې ښه نه ځلېدلی لوبغاړی ناصر جمال دی چې له کومې لاسته راوړنې پرته ټیسټ لوبډلې ته غوره شوی. غوښتنې دا دي چې د یادو لوبغاړو پر ځای باید ابراهیم عبدالرحیمزي او عبدالمالک ته د لوبېدو موقع ورکړل شوی وای. یا دوه لوبغاړي چې په کورني کرکټ کې خورا ښه ځلېدلي د ټیسټ په 14 کسیزه لوبډله کې شته، خو په نننۍ 11 کسیزه لوبډله کې نه وو. ویل کېږي که چیرې د افغانستان لپاره وړ او مناسبه لوبډله غوره شوی وای، نن به د توپوهنې پایله ښه وای. بل لور بیا افغانستان د توپ اچونې په پاڼۍ کې نسبتاً ښه توپ اچونه وکړه او د ایرلنډ 4 لوبغاړي یې وسوځول، خو بیا یې هم په ډګر ساتنه کې ځینې بې پامۍ وکړې. په همدې حال کې ایرلنډ نن د توپوهنې په پاڼۍ کې 100 منډې پوره کړې او سبا به معلومه شي چې افغانستان ته څو منډې هدف ورکولی شي.